لکه څنګه چې ورته د سندرې آواز ناخوښه دی او هغه خویندې چې داسې پازیب اچوي چې هغه آواز کوي الله رب العزت به دوی ته داسې سزا ورکوي لکه څنګه چې د آخرت په ورځ الله رب العزت سندرغاړو ته سزا ورکوي او محمد رسول الله فرمایي چې آواز والا پازیب صرف هغه ښځه او هغه زنانه اچوي چې د الله رب العزت په لعنت کې اخته شوي وي ښځه پخپله هم قابله د پردې ده آواز یې هم قابل د پردې دی د ښځې د بدن سره متعلق تمام امور د پردې قابل دي هر هغه آواز چې خلک ځان ته متوجه کوي او زړونو کې ځای نیسي د ښځو دپاره هغه درست نه دی د دې وجې نه د پردو خلکو په وړاندې داسې قسم آواز راویستل او داسې خبرې کول چې د خلکو زړونه ځان ته متوجه کړي دا ناجائز او حرام دي آواز والا زیورات اول خو دا د زناورو خاصیت دی چې د هغوی په غاړه کې داسې جړنګاني اچوي چې هغوی آوازونه کوي چې هغوی مست وي دا د انساني شرافت نه بهر کار دی موږ وینو اکثره خویندې په خپلو پازیبونو او پایڅو کې داسې سوزونه کوي چې هغه آوازونه کوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت ته د پایزیب آواز داسې ناخوښه دی لکه څنګه چې ورته د سندرې آواز ناخوښه دی او هغه خویندې چې په خپلو پازیبونو کې داسې سیزونه بندوي چې هغه آواز کوي الله به دې ورته د سندرغاړو عذاب ورکوي همدارنګه هغه ښځه چې پازیب کې داسې سیزونه بندوي چې هغه آواز کوي د الله په لعنت کې گرفتاره ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نور به مو واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته دا سنګین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوندني دا سنګین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوندني نرخایی فیشنده امریکا او اروپا خوندو مامدی د غرب د انجوګانو یونما خوندو نرخایی فیشنده امریکا او اروپا خوندو مامدی د غرب د انجوګانو یونما خوندو خیسی په ستر په حجاب هم په حیا خوندو مامنی د غرب د انجوګانو یونما خوندو مامنی د غرب د انجوګانو یونما خوندو درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د ترمذي او د نسائی حدیث دی راوی د حدیث حضرت عمر بن شعیب رضی الله تعالی عنه دی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما تؤديان زكاته فقالتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار قالت لا قال فأدي زکاته حضرت عمر بن شعیب د خپل پلار او هغه د عمر د نیکه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه ښځې راغلي او د هغوی په لاسونو کې د سرو زرو بنګړي ول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسو د دې زکات ادا کوئ هغو ښځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا تاسو ته دا خوښه ده چې الله رب العزت تاسو ته د اور بنګړي واچوي هغو ښځو رسول الله ته وویلې نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د دې زکات ادا کړئ عام طور سره د زکات متعلق د ښځو نه ډیره بې پرواهي کیږي د اکثرو خویندو زیورات د نصاب برابر وي
خو هغه خویندې نه اخترای او